نننې میلس مونږه کو په پوتنشل انرژي باندې مونږ وایو چې یو جسم پورې مونږه څو قسمه انرژیانې تړلی شو په هغې کې لومبۍ انرژي چې مونږ ذکر وکړو هغه کینټیک انرژي وه چې دا یو باکس دی او که دی خوځښت کوي په ولاسټي وي سره او د ماس امي نو د پورې مونږه د خوځښت په وجه باندې یو انرژي تړلی شو خالص مخلص د خوځښت په وجه باندې د پورې مونږ انرژي تړلی شو چې د مونږ وایي کینټیک انرژي دغه او په دې کې دا خبرې نشته چې د باندې زور لګېدلی دی که نه دی لګېدلی ځکه چې د نیوټن د قانون په حساب باندې د ده خوځښت دپاره دته د زور ضرورت نشته د نیوټن د قانون په حساب باندې د زور ضرورت هله پېښېږي کله مونږ چې په خوځښت کې بدلون راولو نو چې په خوځښت کې بدلون راوستی شي نو کینټیک انرژي کې به بدلون راشي نو هغې ته مونږ ویلی وو چې بیا په ده باندې کار شوی دی او کار چې کوم دی نو هغه برابر دی په کاینټیک انرژي کې د بدلون نو په کاینټیک انرژي کې د بدلون دپاره خو د زور ضرورت شته خو مونږ د بدلون خبره نه کوو صرف د کینټیک انرژي دپاره د زور ضرورت نشته که زور شته او که نشته کینټیک انرژي کیدی شي په یو شي پوتنشل انرژي بل طرف ته یو داسې انرژي ده چې دا په یو جسم کې اله کیدی شي کله چې یو جسم د خاصو زورونو د لاندې یعنی خاص زورونه ورباندې لګېدلي یو یا دوه یا ګڼ د مثال په توګه خو یو شي باندې د ګریویټي زور لګي نو موږ وایو چې دغه جسم پورې موږه ګریویټیشنل پوتنشل انرژي تړلی شو ګریویټیشنل پوتنشل انرژي که په یو شي باندې د سپرینګ پورې تړلی دی نو موږ وایو د سپرینګ د زور د اثر لاندې دی په دغه وخت کې په ده پورې موږ یو انرژي تړلی شو چې هغې ته وایي سپرینګ پوتنشل انرژي یا الاستیک پوتنشل انرژي یو شی دی په ځمکه باندې روان دی د ځمکې په مخ باندې یو باکس روان دی ښویېږي د ځمکې د مخ او د باکس د مخ ترمنځه د زیږوالي یو زور دی کوم ته چې موږ د فرکشن زور وایو د دغه خوځښت په دوران کې دا باکس باندې یو زور داسې هم شته چې هغه د زیږوالي زور دی اوس د زیږوالي دغه زور داسې دی چې په دې پورې موږ یو پوتنشل انرژي نشو تړلی نو خبره تر اوسه پورې دا شوه ګڼې انرژیانې موږ د یو جسم دپاره بیانولی شو کاینټیک انرژي یو داسې انرژي ده چې هغه په یو جسم کې هله موجود وي کله چې جسم خوځښت کوي د دې د زور سره هیڅ تعلق نشته د زور سره تعلق شته خو چې کله پکې بدلون راځي چې په کاینټیک انرژي کې بدلون نه راځي نو د زور ذکر ضرورت نشته پوتنشل انرژي یو داسې انرژي ده چې دا په یو جسم پورې موږ هله تړلی شو چې د څو ځانګړو زورونو د اغېزې لاندې د مثال په توګه د ګریویټي زور موږ وایو په یو شي کې ګریویټیشنل پوتنشل انرژي پیدا کوي د سپرینګ زور په یو شي کې سپرینګ پوتنشل انرژي یا الاستیک پوتنشل انرژي پیدا کوي د زیږوالي زور په یو شي کې پوتنشل انرژي نه پیدا کوي داسې هیڅ قسمه پوتنشل انرژي نشته چې هغې ته موږ د زیږوالي یا د فرکشنل پوتنشل انرژي ووایو د دې مطلب دا شو چې ټول زورونه یو شان نه دي زورونه دوه قسمه دي هغه زورونه چې هغه په یو جسم باندې ولګي او په یو جسم پورې مونږه پوتنشل انرژي تړلی شو د دغه زورونو په وجه باندې پوتنشل انرژي پی ای نو هغه زورونو ته ویلی شي کنزرویټیو زورونه د مثال په توګه د ګریویټي زور یو کنزرویټیو زور دی ولې
کله چې د ګریویټي زور په یو باکس یا یو ماڼه یا سپوږمۍ باندې لګېدلی دی نو په دې جسمونو موږ وایو چې د سپوږمۍ یو پوټنشل انرژي ده. سپوږمۍ یو پوټنشل انرژي لري کله چې دا د ځمکې نه چاپېره تاویږي، ځکه چې ځمکې ورباندې ګریویټیشنل زور لګولی دی. د سپرینګ زور کنزرویټیو دی، ځکه چې یو باکس یا یو جسم مونږه په سپرینګ پورې وتړو او د سپرینګ زور ورباندې لګي نو مونږ وایو په دغه باکس یا سی کې الاستیک پوټنشل انرژي ده، ځکه چې د سپرینګ زور په دغه سی کې یو پوټنشل انرژي پیدا کوي. نو د سپرینګ زور کنزرویټیو زور په لړۍ کې راځي. د برېښنا زور یا الکتریک زور هغه زور کوم چې د چارجز په منځ کې د الکتریک چارجز تر منځ وي. د مثال په توګه د هایدروجن په ایټم کې یو پروټان دی چې په هغه باندې پازیټیو چارج دی او د دې پروټان نه ګیر چاپېر یو الکترون ګرځي، لکه څنګه چې د سپوږمۍ د لمر نه تاویږي د ځمکې نه تاویږي دغسې یو الکترون چې نیګیټیو چارج لري هغه د دې پروټان نه چاپېره تاویږي. د دې دواړو په منځ کې چې کوم زور دی هغه نه ګریویټیشنل دی نه سپرینګ زور دی، هغه یو بل قسمه زور دی چې د چارجز په وجه باندې پیدا کېږي، یو بل ځان ته راکاږي. نو پروټان دغه الکترون ځان ته راکاږي لکه څنګه چې ځمکه سپوږمۍ ځان ته راکاږي او دغه الکترون په یوه منډه د پروټان نه چاپېره تاویږي او د دغه تاویدو په دوران کې دا الکترون ټول عمر د برېښنایي یا الکتریک زور د اثر لاندې دی. مونږ وایو دغه الکترون یو پوټنشل انرژي لري، یعنې په الکترون پورې مونږ یو پوټنشل انرژي تړلی شو چې هغې ته وایي الکتریک پوټنشل انرژي. او دغسې الکتریک زور چې دی نو هغه د کنزرویټیو زورونو په لیست کې راځي یا لړۍ کې راځي. نو د کنزرویټیو زورونو دا لړۍ چې کوم ده دا ډېره اوږده نه ده. په نیچر کې یا جندون کې یو څو زورونه داسې دي چې هغه کنزرویټیو دي. څه معنی؟ د دې معنی دا ده چې د هغه زورونو د اثر لاندې چې کله یو جسم خوځښت کوي نو د هغه جسم پورې مونږه هغه قسمه پوټنشل انرژي تړلی شو. اوس که مونږ له یو زور راکړی شوی او هغه کنزرویټیو وي او مونږ ته څوک ووایي چې دا یو زور دی اف په یو جسم باندې لګېدلی دی، ته ماته ووایه چې په دې جسم پوټنشل انرژي به زه څنګه معلوموم. نو د دې دپاره کنزرویټیو زور زه به ورته ولیکم کنزرویټیو زور اف راکړی شوي. کنزرویټیو په دې وجه چې د سره موږ یو پوټنشل انرژي تړلی شو. نو د دې لپاره به زه دلته یو نسخه تاسو ته ولیکم چې هغه موږ بیا په کارولی شو. نسخه یعنې ریسیپي ده. د زور نه به پوټنشل انرژۍ ته څنګه ځو کله چې زور کنزرویټیو وي، دا پکې شرط دی. که زور کنزرویټیو نه وي نو بیا خو د پوټنشل انرژۍ سوال نه پیدا کېږي. خو نو موږ داسې وکړو څنګه چې موږ یې زده کړي چې دغه زور راواخلو. نسخه دا ده د زور په وجه باندې چې کوم کار شوی دی یو جسم به راواخلو او د هغه په ځایګي کې به بدلون وګورو او د ځایګي بدلون او د دغه زور ترمنځه چې کوم ضرب دی هغه به واخلو. نه صرف دا د زور او د ځایګي د بدلون ترمنځه چې کوم ګوټ جوړیږي نو یې کوساین به واخلو. دغه کار شوی موږ وایو دغه زور په دغه جسم باندې یو کار کړی دی، یعنی یو جسم به راواخلو او هغه به د یو ځای نه بل ځای ته داسې طریقې سره وخوځو چې دغه زور پرې لګېدلی د یو ځایګي نه بل ځایګي ته، او په ځایګي کې چې کوم بدلون راغی دغې له به ضرب ورکو په دغه زور کې. نه صرف دا خو د زور او د ځایګي د بدلون ترمنځ کوم ګوټ جوړ شوی نو هغه کوساین به مو سره ضرب کو. نو دا موږ وایو دغه زور کار کړی دی.
په دغه جسم باندې. که چېرې داسې وشي داسې به خامخا کېږي که زور کنزرویټیو داسې به وشي چې دا شوی کار چې کوم حساب کتاب موږ دا به همیشه په دوو حصو کې تقسیمیږي. یوه حصه به یې داسې چې هغې ته موږ U1 وایو او یوه حصه به یې داسې چې هغې ته موږ U2 وایو. یعنی دا کار به همیشه د دوو لمبرو د فرق برابري U1 او U2. U1 به داسې وي چې دا به ټوټلی په X1 پورې اړه لري په لومبي ځایګي پورې. U2 به داسې وي چې دا به ټوټلی په د دویم ځایګي پورې اړه لري او د دې لومبي ځایګي نه د اخري ځایګي ته دا جسم څنګه تللی دی دا تفصیل به پکې منځ کې نه. صحیح. نو مونږ وایو بیا مونږ وایو چې دا کله چې کار د یو زور په وجه د یو کنزرویټیو زور په وجه کار شوی او هغه کار مونږه حساب کتاب وکړو کلکولیشن وکړو او هغه کار دوه حصو کې دغسې تقسیم شي نو مونږ هر حصې ته مونږ پوټنشل انرژي وایو. نو نسخه دا ده چې زور راکړی شوی کنزرویټیو زور د هغې په وجه باندې به مونږه دا کلکولیشن وکړو. کوم کلکولیشن د هغې په وجه باندې چې کوم کار شوی هغه به حساب کتاب وکړو. هغه حساب کتاب چې وکړو نو هغه کار به خامخا په دوه حصو کې تقسیم شي او هر حصه ته به مونږه پوټنشل انرژي وایو. نو مونږه وایو دا U1 دا پوټنشل انرژي ده د دې باکس په دغه لومبي ځایګي X1 باندې او دا U2 پوټنشل انرژي ده د دغه باکس په دغه دویم ځایګي باندې. راځئ چې دا نسخه په کار راولو د ګریویټیشن دپاره. ګریویټي زور مونږ له راکړی شوی دی یو زور مونږ له راکړی شوی دی mg او مونږ ته ویلی شوي دي چې په یو څیز باندې د ګریویټي زور لګي نو ته دا ووایه چې د پوټنشل انرژي به څه په مختلفو ځایونو باندې. نو زمونږه نسخه دا ده مونږ وایو دغه د ګریویټي زور چې په کوم څیز لګي د مثال په توګه راځئ چې یو باکس راواخلو او دا باکس د کوټې د سره راوغورځو. نو دا ځکه راغورځوم د کوټې د سره چې کله دی د کوټې د سره راغورځېږي نو دی به په پري فال کې نو بل یو هیڅ زور به پرې نه لګي صرف د ګریویټي زور به ورباندې لګي ځمکې ځان ته راکاږي. د دې فال په دوران کې د یو ځایګي نه لاړو بل ځایګي ته. راځئ چې دې ته ځمکه ووایو دا زموږ ځمکه ده او دې اړخ ته ووایو x. راځئ چې دې بره ښکته اړخ ته دې ته ووایو. نو زموږ دا باکس چې کوم دی دا د وای اړخ سره بره ښکته ځي کله چې دی راغورځېږي د کوټې د سره. نو موږ وایو دی د یو ځایګي نه y1 نه رسېدلی دی یو بل ځایګي ته د دې خوځښت په دوران کې y2 ته. سمه ده. او که د ماس m دی د دې باکس نو په ده باندې زور چې کوم د ګریویټي لګي هغه mg دی. نو زموږ نسخه دا ده د دې ګریویټي د زور په وجه باندې به موږ په دې باکس باندې چې څومره کار شوی دی د هغې حساب کتاب به وکړو. نو د کار دپاره چې زموږ کومه فارموله ده هغه دا ده چې زور ځله په ځایګي کې بدلون ځله کوساین د ځایګي د بدلون او د زور ترمنځ دغه ګوټ. اوس په ده باندې چې کوم زور لګېدلی دی هغه mg دی. خو دلته به خیال کوو mg چې کوم دی نو هغه زموږ y اکسس په بره دی او mg زور چې کوم دی نه په ښکته دی. نو دا زور mg دی خو زموږ د دې کوارډینیټ په حساب باندې دا منفي mg دی. سمه ده. اوس د ده په ځایګي کې چې کوم بدلون راغلی دی هغه د داخلي ځایګي او د هغې نه لرې که لومبی ځایګي y2
دلته ورته موږ x1 x2 په ځای باندې y1 y2 ویلی دی نو د ده په ځایګي کې بدلون یعنی ډلټا x په ځای باندې دلته زما سره ډلټا y دی او هغه د y2 او د y1 د فرق برابر دی دا په ځایګي کې بدلون راغلی اوس په ځایګي کې بدلون موږ د برې نه په ښکته اخیستی دی د برې نه په ښکته ځي زور په ښکته دی نو زور په دې اړخ کې دی او په ځایګي کې بدلون چې کوم دی نو هغه هم په دې اړخ کې دی ډلټا وای نو د ځایګي او ځایګي کې بدلون او زور په یو اړخ کې دی د دې مطلب دی د دواړو ترمنځ چې کوم ګوټ جوړیږي هغه د صفر درجو دی نو کوساین د صفر چې کوم دی هغه د یو برابري نو زمونږ سره شو دا ماینس mg او y2 او y1 او زله یو نو چې دا منفي سره ور ملټیپلای کو زمونږ سره به راشي mg y1 منفي mg y2 نو څنګه چې تاسو سره ما وعده کړې وه چې کله د یو کنزرویټیو زور په وجه باندې مونږه په یو سی باندې کار کالکولیشن وکړو دا په دوه حصو کې تقسیمیږي u1 چې هغه به بیخي په غړومبي ځایګي باندې ډیپینډ کوي u2 چې هغه به بیخي په هغه دویم ځایګي باندې ډیپینډ کوي کله چې موږ د یو ځایګي نه بل ځایګي ته لاړ شو او په دې غړومبي کې به د x2 ذکر نه او په دې دویم کې به د x1 ذکر نه اوس دلته وګورئ دا غړومبه صرف په y1 باندې ډیپینډ کوي mg خو کانسټنټ نمبر دی mg ټاکلی نمبر دی یعنی د باکس ماس کو 10 کیلوګرام دی او g 9.8 دی 9.8 نو mg برابر دی د 2 کم سل نو خو mg خو دلتم دی او دلتم دی دا خو یو ټاکلی نمبر دی خو دا لومبی نمبر ټوټلی په y1 پورې اړه لري او دا دویم نمبر ټوټلی په y2 پورې اړه لري نو مونږه د لومبي نمبر ته وایو u1 د دویم نمبر ته وایو u2 یعنی د ګریویټي په وجه باندې چې په یو جسم باندې کار وشي د یو ځای نه بل ځای ته بدلو کې نو هغه کار خامخا په دوه حصو کې تقسیمیږي یعنی هغه کار خامخا د دوو لمبرو فرخي یو لمبر ته وایي مونږ د پوتنشل انرژي په لومبي ځایګي باندې دا بل نمبر مونږ وایو پوتنشل انرژي په دویم ځایګي باندې یعنی u1 mg زره y1 او u2 mg زره y2 او د یو ځای نه په بل ځای ته پتلو کې چې کم کار شوی هغه u1 منفي u2 برابر دی اوس بعضې وخت کې به تاسو داسې لیدلي په کتابونو کې چې پوتنشل انرژي چې کم ده یو د موږ لیکو پوتنشل انرژي ده پوتنشل انرژي چې کم ده د ګریویټي هغه د mgh برابر دی نو اوس راځئ چې واپس لاړ شو تاسو ته دا پته ولګي چې دا h یعنې د ځمکې نه اوچتوالی نو mg y1 دا یې غړومبی اوچتوالی دی د ځمکې نه y1 دغه عمره فاصله ده y2 چې کوم دی نو هغه دا دویم اوچتوالی دی نو موږ وایو دې ته موږ mgh1 او mgh2 هم لیکلی شو نو د یو څیز چې په یو خاص اوچتوالي باندې د ځمکې نه نو موږ به وایو چې د هغه څیز یو پوتنشل انرژي ده او هغه برابر ده د هغه څیز ماس ضله جي ضله د هغه څیز اوچتوالی د ځمکې نه سمه ده نو دا به موږ د پوتنشل انرژي په توګه په کار راولو اوس دې کې کیسه لږه نور هم خوږه شي او هغه دا ده چې د ګریویټي په وجه باندې چې کوم کار شوی دی په یو جسم باندې هغه برابري د mg y1 او منفي mg y2 نو موږ وویل چې یو باکس دی او که هغه موږ راخطا کړو د کوټې د سره
او هغه په ښکته راغورځېږي او دې ځای ته راورسي، نو دی د یو زیږي نه د یو اوچتوالي نه H1 نه یو بل اوچتوالي ته H2 ته ورسېده. مثال په توګه دا ځمکه ده، نو د ده اوچتوالی په دې ځای باندې دې ته موږ H2 وایو، او د ده اوچتوالی چې په دې ځای باندې کوم دی د ځمکې نه څومره اوچتوالی دی هغې ته موږ H1 وایو. نو په هغه تیر مثال کې ورته موږ Y1 او Y2 ویلو، نو موږ وایو د ده پوټنشل انرژي د ده پوټنشل انرژي په هغه لومبي ځای باندې، او د هغې نه چې موږ لرې کړو د پوټنشل انرژي په دغه دویم ځای باندې څومره پوټنشل انرژي ده، نو دا په ده باندې چې د ګریویټي د لاسه څومره کار شوی دی دا د هغې برابر وي. اوس که ګریویټي زور صرف او صرف د ګریویټي زور د هوا زور پکې نشته، یو سړي په لاس کې بره ښکته نه دی وړی راوړی، د سړي زور پکې نشته او دی په فری فال کې راغورځېدلی دا باکس، نو د ګریویټي زور صرف او ټول ټال زور دی، او ټول ټال زور چې په یو شیز باندې کم کار وکړي نو هغه ټول ټال کاري. نو موږ ویلو چې ټول ټال کار چې په یو شیز باندې وشي، ټول کار نو هغه برابري د ورک انرژي تیوري موږ ته ویلو چې هغه برابري د کینیټیک انرژي د فرق، دا ورک انرژي تیورم دی. او اوس موږ وکتله چې که ټول کار د ګریویټي د لاسه شوی نو دا بیا برابري د پوټنشل انرژي د فرق، یعنی دا باکس چې د برې نه ښکته راغورځېږي او بل هیڅ یو زور پې عمل نه دی کړی، صرف او صرف د ګریویټي زور پې عمل کړی، او موږ ته څوک ووایي چې په ده باندې ټول ټال کار چې شوی دی هغه د څه برابر دی، د یو زیږي نه بل زیږي ته تللی دی. نو دا په دوو طریقو موږ معلومولی شو په ده چې ټول ټال کار کم شوی دی، په شرط د دې چې نور زورونه ورباندې عمل نه دی کړی، صرف ګریویټي د لاسه راغورځېدنې د ده باندې چې کوم ټول ټال کار شوی دی، نو موږ به داسې وکړو چې د ده کینیټیک انرژي په دغه دویم ځای باندې چې کوم ده هغه به راواخلو او د هغې نه به لرې کړو د ده چې کومه کینیټیک انرژي وه په هغه لومبي ځایګي باندې، یعنې د ده ټول ټال کار د دغه دوو کینیټیک انرژیو د فرق برابر دی. کو دا راته نه معلوم او دا د پوټنشل انرژي راته معلومه وي، یعنې د ده پوټنشل انرژي په دې ځای باندې mgy2 او د ده پوټنشل انرژي په دې ځای باندې mgy1، دا دوه لمبرې راته معلومي. نو بیا موږ داسې وکړو چې دغه لومبی پوټنشل انرژي نه دا وروستی پوټنشل انرژي لرې کړو او دغه د ټول ټال کار برابر، یعنې ټول ټال کار چې په دې جسم باندې شوی دی په راغورځېدو په دوران کې دا موږ په دوه طریقې معلومولی شو. یوه طریقه دا ده چې د کینیټیک انرژو فرق راوباسو، کینیټیک انرژي په لومبي ځای او کینیټیک انرژي په وروستي ځای او د دواړو فرق واخلو، او یا د پوټنشل انرژو فرق واخلو. د دې مطلب دا شو چې د باندې ټول کار شوی دی اخو یو کار پې شوی دی، په دوه طریقو موږ معلومولی شو. د دې مطلب دا شو چې په کینیټیک انرژي کې د کوم فرق راغلی دی دا د ده په پوټنشل انرژي کې د فرق برابر دی. سمه ده که نه؟ ځکه چې کینیټیک انرژي کې کوم فرق راغلی هغه هم د ټول ټال کار برابر دی، په پوټنشل انرژي کې چې کوم فرق راغلی هغه هم د ټول ټال کار برابر دی.
نو دوانو انرژو کې چې کوم فرق راغلی دا خپلو کې برابر فرق دی mg y2 بیا دا موږ داسې لیکلی شو چې half mv2 طاقت 2 half mv1 طاقت 2 یعنی کینیټیک انرژي کې چې کوم فرق راغلی هغه برابر دی کوم چې پوتنشل انرژي کې فرق راغلی اوس راځي چې دا لږ ری ارینج یعنی 1 1 او غلطي مو وکړه دلته y2 دی اوکې دا 1 1 یو پلو کو دا 2 2 بل پلو کو نو چې دا mgy1 دی پلو زره نه دا half mv1 طاقت 2 دی پلو راوړم او دا mgy2 بل پلو راوړم دا به ما سره شي half mv2 طاقت 2 جمع mgy2 دا برابر دی د mgy1 بدل ته پاتې شي half mv1 طاقت 2 بول راوړو د دې څه مطلب شو د دې مطلب دا شو چې یو جسم د یو ځای نه بل ځای ته تللی دی یعنی د بلې نه ښکته غورځېدلی دی او دا کار چې شوی دی چې د یو ځای نه بل ځای ته تللی دی او په دې کې بل هیڅ یو زور نه و صرف او صرف د ګریویټي د زور د لاسه دی تللی دی د یو ځای نه بل ځای ته نو موږ وایو د لومبی زیږی چې کوم دی دا زیږی نمبر 1 دی او دا دویم زیږی چې کوم دی دا 2 دی یعنی د لومبی زیږی چې کوم دی نو y1 دی او دا دویم زیږی y2 دی د یو ځای نه بل ځای ته تللی دی او دې تلو کې نور هیڅ زورونه نشته صرف او صرف ګریویټي زور پکې ټول کار کړی دی نو چې د ګریویټي زور ټول کار کړی دی نو ټول کار خو برابر دی د کینیټیک انرژي د فرق خو ټول کار د ګریویټي زور چې کوم کارو کې هغه د پوتنشل انرژي د فرق هم برابري نو د پوتنشل او د کینیټیک انرژي فرق او د پوتنشل انرژي فرق په خپلو کې برابر شو دا غي نتیجه دا شو ان دا ایکویشن موږ ته دا وایي چې په دې دویم ځای باندې چې کده د کومه کینیټیک انرژي دا هغه سره موږ جمع کو په دې دویم ځای باندې کده د کومه پوتنشل انرژي دا به برابري د چې کومه کینیټیک انرژي وا په لومبي ځای باندې او د چې کومه پوتنشل انرژي وا په لومبي ځای باندې ها یعنی د چې کومه کینیټیک انرژي دا دلته بارا دلتا په دې ځای باندې یعنی دا انرژي په لومبي ځای باندې سکینټیک دا ځکه چې د کې خوځه هم کوي په دغه دوران کې او د په یو خاص ځای باندې y1 نو د پوتنشل انرژي ده او په دې دویم ځای باندې بیا د کینیټیک انرژي بدله شوې ده د پوتنشل انرژي بدله شوې ده ځکه چې ځای بدله شوې ده خو سند دي بدل شوی د دوانو جمع نه ده بدله شوی یعنی په لومبي ځای باندې د کینیټیک انرژي او د پوتنشل انرژي جمع ټوله انرژي برابر ده په دویم ځای باندې چې کومه ټوله انرژي ده کینیټیک انرژي ځان لږه کوم دا غو بدله شوی ده فرق پکې راغلی دی پوتنشل انرژي کې فرق راغلی دی د mgy1 نه mgy2 شوی ده خو چې په لومبي ځای باندې د پوتنشل او کینیټیک موږ راجمع کو او هغه نه مثال په توګه سل جوړیږي سل جوړه نو دویم ځای ته چې موږ لاړ شو نو دویم ځای ته چې موږ لاړ شو نو دا به بیا هم سلی نو د مثال په توګه که د پوتنشل انرژي په دغه لومبي ځای باندې 10 شوه
دا جوله او دا کینیټیک انرژي چې کوم دی دا اویا وه یعنې ټوله 100 جول انرژي شوه نو د دویم ځایګي ته چې موږ لاړ شو نو کیدی شي چې دا پوتنشل انرژي شپېته شوي د دېرشو نه خو بیا دغه کینیټیک انرژي به خامخا 40 شوي خیال مو دی ځکه چې د دواړو جمع دلته که 100 ده نو د دواړو جمع په دغه دویم ځای باندې پکار ده چې 100 دې ته وایي دلته بیا غټ غټ ولیکمه law of conservation of energy خو په یو خاص د انرژي د خوندي کېدو قانون یعنی د ګریویټي د زور د لاندې کې یو جسم د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي نو د دې خوځښت په دوران کې یو خاص قسمه انرژي خوندي پاتې کیږي او هغه ده کینیټیک انرژي جمع پوتنشل انرژي دا لمبر نه بدلیږي یعنی د کینیټیک انرژي په لومبي ځایګي باندې چې کومه ده او د هغې سره د پوتنشل انرژي په لومبي ځایګي باندې چې د دې دواړو جمع کینیټیک پوتنشل دا به برابري د کینیټیک انرژي په دویم ځایګي باندې جمع د پوتنشل انرژي په دویم ځایګي باندې دا دویم ځایګی دی دا لومبی ځایګی دی موږ وایو د دې وجې موږ وایو ګریویټي چې کوم دی دا یو کنزرویټیو زور دی یعنی د ګریویټي د زور لاندې چې کوم خوځښت وشي صرف او صرف ګریویټي پکې د ګریویټي لاسونه پکې ککړي یعنی بل یو زور پکې کار نه لرلی یو باکس دی د کوټې د سره را پریوځي هوا نشته نور څه نشته صرف او صرف د ګریویټي د زور د اثر لاندې را پریوځي نو دغه باکس یو خاص انرژي ده چې هغه د کینیټیک او د پوتنشل انرژي جمع ده دغه انرژي نه بدلیږي د دې خوځښت په دوران کې تر څو چې د ځمکې سره نه جنګېدلی سمه نو موږ وایو ګریویټیشنل زور چې دی دا کنزرویټیو دی یعنی یو خاص انرژي ده چې هغه د کنزرو ساتي هغې کې بدلون نه راولي په دې به نور بحث بیا وکړو د شمیرې مثالونه به زه تاسو له درکړم چې شمیرې پکې څنګه راوځي